د بلخ ولایت د دادي ولسوالۍ د کروندګرو ملاتړ او د حاصلاتو زیاتوالي په موخه د دې ولایت په دادي ولسوالۍ کې پر 900 مستحقو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره وویشله. در مقابل کار همچنان 900 نفر دهاقین را تحت پوشش خود قرار داده. اینا هم یک بوجه تخم اصلاح شده گندم و همچنان کوت سفید و سیاه توزیع نمودهاند. نوموړی زیاتوي په دې ولسوالۍ کې د هغه 950 بېوزلو ښځو سره هم اړینه مرسته کړې چې په کورنیو باغچو کې په کرنه بوختې دي. تقریبا 650 نفر خانمایی که در اونا زراعت‌های کوچک خانه‌ای ایجاد شده بود به اونا کمک‌های لازم صورت گرفته. د یادونې وړ ده په بلخ کې د اکشن اید موسسې له لوري 15,000 بزګرانو ته د کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونو د ویش لړۍ له دادي ولسوالۍ څخه پیل شوه چې په لومړي پړاو کې 900 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره وویشله.